السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړي. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د ترکیې هیواد د رسمي دولتي بورسونو لپاره یو دوه ډیر ضروري او مهم سندونه چې یو ته ریکمنډیشن لیټر ویل کیږي او بل ته انټنټ لیټر ویل کیږي یا موټیویشن لیټر هم ورته وایي. دغه دواړه ورکې به څنګه جوړیږي ګرانو کتونکو؟ ډیری دوستانو ماته میسیجونه کړي وو، کمنټ یې کړي وي چې د دغې ورکو په باره کې څه ناڅه زه تاسو ته معلومات درکړم، طریقه کار یې زه تاسو ته وښیم چې دغه ورکې به تاسو څنګه جوړوئ. ګرانو کتونکو د دغې سکالرشپ یا د دغې بورسونو لپاره دا دوه ورکې ډېرې زیاتې اهم، مهم او ضروري هم دي. که چېرته ګرانو کتونکو تاسو دغه دواړه سندونه دقیق جوړ نه کړئ، صحیح جوړ نه کړئ یا اپلوډ یې نه کړئ سیستم ته، نو امکان دی ولري ګرانو کتونکو چې تاسو دغه سکالرشپ را نشي یا تاسو په دغه سکالرشپ کې شارټ لیست نشئ. نو ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې مکمله طریقه زه تاسو سره شریکوم چې تاسو به ریکمنډیشن ورکه څنګه جوړوئ، انټنټ ورکه یا موټیویشن لیټر به تاسو څنګه جوړوئ. دغه دواړه طریقې زه تاسو سره شریکوم. او همدغسې ګرانو کتونکو دغه دواړه ورکې چې دي د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک اچولی، تاسو کولی شئ هغې نه ډایرکټ ډاونلوډ کړئ او چې کله هم ډاونلوډ کړئ ګرانو کتونکو تاسو به یې لږ ځله ایډیټ کړئ، ترې نه کار اخیستلی شئ. همدغسې ګرانو کتونکو د ویډیو په اول کمنټ کې زه تاسو ته د همدغې ورکو لینک اچوم، هغې نه هم کولی شئ چې را ډاونلوډ یې کړئ. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ راشئ زموږ چینل کې ډېرې ګټورې او معلوماتي ویډیوګانې دي، ویډیوګانې وګورئ، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او که له دغې ویډیو نه پوره معلومات ترلاسه کړئ یا څه ناسم ترېنه زده کړئ، ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ګرانو کتونکو اول زه راځم د ریکمنډیشن لیټر په طرف چې ریکمنډیشن لیټر یا ریکمنډیشن خط کوم ډول خط دی، تاسو به یې څنګه جوړوئ ګرانو کتونکو. نو زه راځم وګورئ دلته کې زما سره ریکمنډیشن لیټر دی. وګورئ ګرانو کتونکو همدغه فارمټ ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی، تاسو کولی شئ هغې نه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. ګرانو کتونکو دغه فارمټ ډېر اسانه دی، تاسو کولی شئ 15-16 منټو کې دغه فارمټ ځان لپاره ډاونلوډ کړئ او ځان لپاره یې تیار کړئ. ګرانو کتونکو که چیرې تاسو غواړئ چې لیسانس ته اپلای وکړئ او غواړئ چې فارمټ ځان لپاره جوړ کړئ، نو دغه مخامخ چې تاسو ته کوم فارمټ ښکاري دا تیار د لیسانس لپاره جوړ شوی دی. وګورئ ګرانو کتونکو منسټري اف هایر ایجوکیشن اف اسلامیک امارت اف افغانستان دا تیار لیکل شوی دی. او لاندې وګورئ ګرانو کتونکو دغه برخه کې به تاسو خپل د مکتب فول نوم یا مکمل نوم ولیکئ. که چیرته ګرانو کتونکو تاسو وغواړئ چې دا فارمټ د ماسټرۍ لپاره جوړ کړئ، بیا به تاسو دغه برخه کې د تحصیلات عالی یا د وزارت تحصیلات عالی نوم لیکئ او لاندې به تاسو د خپل پانتون نوم لیکئ. وګورئ ګرانو کتونکو دلته کې 2 دانې لوګو راځي. وګورئ ګرانو کتونکو دغه دواړه لوګو دلته شته. که چیرته ګرانو کتونکو تاسو د لیسانس دورې لپاره غواړئ چې دا سند جوړ کړئ، تیار د پوهنې وزارت لوګو دلته اچول شوې ده. او د بل طرف ته وګورئ ګرانو کتونکو د تحصیلات عالی لوګو هم شته دی. بیا به ګرانو کتونکو دغه لاندې برخه کې تاریخ ولیکئ، په کوم تاریخ باندې چې تاسو نوم لیکنه کوئ، او دغه ځای کې ګرانو کتونکو تاسو به خپل رجسټریشن نمبر ولیکئ. رجسټریشن نمبر ګرانو کتونکو ستاسو په سرټیفیکیټ باندې شته دی او ستاسو په ټرانسکریپټ کې هم شته دی. هلته ګرانو کتونکو شمارۍ ثبت یا د ثبت د شمیرې په نوم باندې د هغې نه تاسو راخیستلی شئ. که چیرته ستاسو اسنادونه ګرانو کتونکو په انګلیش باندې وي، نو انګلیش کې تیار هلته کې رجسټریشن نمبر دی، تاسو به دې برخه کې خپل د رجسټریشن نمبر یا د رجسټرولو نمبر د اسنادو ولیکئ. نو ګرانو کتونکو رجسټریشن نمبر هم ډېر ضروري دی، تاسو به حتما دلته ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه برخه کې تاسو هیڅ چینجز مه کوئ، تغیرات مه راولئ. بیا ګرانو کتونکو تاسو به راشئ دغه برخه کې به ورته خپل نوم ولیکئ لکه څنګه چې ما ورته خپل نوم لیکلی دی. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه برخې ته به راشئ، دې برخه کې به تاسو خپل د پانتون او یا هم که چیرته تاسو لیسانس ته نوم لیکنه کوئ د مکتب نوم ولیکئ. ګرانو کتونکو په دغه برخه کې دا کوم ځای کې چې AY لیکل شوی نو دا ستاسو د فراغت کال دی، دلته به تاسو خپل د فارغېدو کال ولیکئ. او دغه ځای کې به ګرانو کتونکو تاسو درجه هم ولیکئ چې په کومه درجه تاسو فارغ شوي یاستئ. ګرانو کتونکو بیا به داسې لاندې راشئ، په دغه برخه کې به بیا هم تاسو خپل نوم ولیکئ. وګورئ ګرانو کتونکو په کومو برخو کې چې د ستاسو نومونه ضروري دي هغه برخې زه تاسو ته داسې هایلایټ کوم هم.
ګرانو کتونکو دغه کومې برخه چې ما په زیړ رنګ باندې هایلایټ کړي دي دغه برخو کې به تاسو خپل نومونه ولیکئ او همدغسې ګرانو کتونکو په کومه برخه کې چې د مکتب یا د پوهنتون نوم راځي نو دا به زه دلته کې یو بل رنګ باندې تاسو ته هایلایټ کړمه. وګورئ ګرانو کتونکو دا مې تاسو ته په سور رنګ باندې هایلایټ کې دې برخه کې ستاسو د مکتب نوم لیکل کیږي. بل ګرانو کتونکو دغه پاس برخه کې دلته ستاسو د مکتب نوم لیکل کیږي. همدغسې ګرانو کتونکو لاندې که چیرته راشئ په دې اخري برخه کې دې برخه کې به تاسو خپل د مکتب نوم ولیکئ او یا به د خپل پوهنتون نوم ولیکئ. نو ګرانو کتونکو دا ډېر اسانه سند دی. لاندې برخه کې به تاسو ایمیل ولیکئ او موبایل به ولیکئ. ایمیل او موبایل ګرانو کتونکو تاسو به خپل نه لیکئ، هغه څوک چې تاسو ریکمنډ کوي او یا ګرانو کتونکو ستاسو ضمانت غوندې کوي، ستاسو په پوهنتون کې یا ستاسو په مکتب کې ستاسو یو معلم یا استاد یا ستاسو هیډ ماسټر سرمعلم یا مدیر هر څوک چې تاسو ریکمنډ کوي د هماغه کس دلته کې ګرانو کتونکو ایمیل ادرس لیکل کیږي او لاندې نمبر لیکل کیږي. نو ګرانو کتونکو په دې برخه کې به تاسو خپل ایمیل ادرس البته نه لیکئ او خپل موبایل نمبر به هم نه لیکئ. نو تاسو به لاړ شئ هماغه ادارې ته کوم دی نه چې تاسو فارغ شوي یاستئ، که مکتب وي که پوهنتون وي نو هلته کې به ګرانو کتونکو د هماغه ځای نه د خپل استاد یا د سرمعلم او یا هم د مدیر ایمیل ادرس واخلئ او لاندې به د هغې موبایل نمبر ولیکئ. تاسو به هغوی سره دا موضوع شریکه کړئ چې موږ سکالرشپ ته نوملیکنه کوو. ولې ګرانو کتونکو دا د ریکمنډیشن ورکه چې دا دی نه به تاسو پی ډي اف جوړوئ، هغه پی ډي اف فارمټ به تاسو هلته کې سیستم ته اپلوډوئ. وګورئ ګرانو کتونکو پی ډي اف جوړول په مایکروسافټ ورډ کې ډېر اسانه دي. تاسو چې دلته دا ایډیټینګ وکړئ نوم هر څه ولیکئ، د مکتب نوم هم ولیکو، تاریخ همدغسې کوم کس چې تاسو ریکمنډ کوئ د هغې مشخصات هم چې ولیکه. تاسو به راشئ فایل ته. کله چې فایل ته راغلی ګرانو کتونکو په سیوز باندې به کلیک واخلئ، بیا به راشئ براوز ته. براوز کې وګورئ ګرانو کتونکو په خپل کمپیوټر کې به تاسو یو مشخص ځای ورته انتخاب کړئ، ډیسکټاپ یا هر ځای کې چې تاسو غواړئ سیو کړئ. له دې نه وروسته به تاسو راشئ ګرانو کتونکو سیو اس ټایپ ته، دلته به کلیک واخلئ، دې ځای کې به ورته پی ډي اف انتخاب کړئ، بیا به سیو باندې کلیک واخلئ. دا ورکه به ګرانو کتونکو تاسو سره د پی ډي اف فارمټ کې سیو شي او دا به ګرانو کتونکو بیا تاسو هلته کې کله چې فورمیټ کوئ هلته کې به ګرانو کتونکو تاسو اپلوډ کړئ. نو ګرانو کتونکو دا ریکمنډیشن لیټر وه. ګرانو کتونکو ریکمنډیشن لیټر ځکه ضروري دی چې دا تاسو ریکمنډ کوئ دغه سکالرشپ ته چې ستاسو د یو استاد په واسطه باندې یا د سرمعلم په واسطه باندې یا د مدیر په واسطه باندې یا د امیر په واسطه باندې او یا هم د مکتب د معاون په واسطه باندې دغه سکالرشپ ته تاسو ریکمنډ شوي یاستئ چې تاسو دغه سکالرشپ راشي. دا یوه ورکه شوه ګرانو کتونکو او ګرانو کتونکو له دې نه مخکې چې ما تاسو ته کومه ویډیو کړې وه هلته مکمل د نوملیکنې طریقه شته دی. هماغه کومه برخه کې چې ګرانو کتونکو تاسو نه دا سند غواړي دا به هم هلته کې اپلوډ کړئ. اوس راځو ګرانو کتونکو موټیویشن لیټر ته او یا هم ګرانو کتونکو انټینټ لیټر ته. زه راځم موټیویشن لیټر ته. ګرانو کتونکو دا زما سره موټیویشن لیټر دی. ګرانو کتونکو دغه موټیویشن لیټر هم ما تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک اچولی دی، ګوګل ډرایو نه تاسو کولی شئ دا ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. ګرانو کتونکو موټیویشن لیټر یا انټینټ ورکه دا هم ډیره ضروري ده. وګورئ ګرانو کتونکو د دې جوړول هم ډیر اسانه ده. دغه اوله برخه کې به تاسو خپل معلومات ولیکئ، لکه تاسو به خپل نوم ولیکئ، چیرته ژوند کوئ، خپل د ایمیل ادرس به ولیکئ، ټلیفون نمبر به ولیکئ او تاریخ به ولیکئ. البته ګرانو کتونکو تاسو به دلته هغه تاریخ ولیکئ په کوم تاریخ باندې چې تاسو غواړئ دغه سکالرشپ ته نوملیکنه وکړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه اول پاراګراف کې به تاسو خپل نوم ولیکئ، تاسو به خپل د مکتب نوم ولیکئ، د ځان باره کې به معلومات ورکړئ. نو دا ستاسو لنډه بایوګرافي ده. نو دلته هم ګرانو کتونکو ستاسو نوم لیکل کیږي، همدغسې ستاسو د پلار نوم لیکل کیږي، همدغسې ستاسو د پوهنتون او یا که چیرته تاسو لیسانس ته نوملیکنه کوئ د خپل مکتب نوم به ولیکئ. نور دې کې څه نه لیکئ. ګرانو کتونکو له دې نه وروسته دغه دویم پاراګراف چې دی په دې برخه کې تاسو د ترکیې په باره کې څه ناڅه معلومات ورکړي دي او تاسو ګرانو کتونکو د دغه سکالرشپ په باره کې خپله لیوالتیا ښیئ چې تاسو ولې د ترکیې هیواد غوره کړی چې هلته تعلیم وکړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه یو بل پاراګراف چې دی په دې کې دا موضوع تشریح شوې ده چې تاسو مطلب د مکتب په وخت کې کم کارکردګي کړې ده، کوم فعالیتونه مخته بیولي دي، نو تاسو د خپل تیر په باره کې څه ناڅه معلومات ورکړي دي. او ګرانو کتونکو له دې نه وروسته دغه نور پاراګرافونه چې دي نو دا ګرانو کتونکو ستاسو د راتلونکي یا د آینده پلان په باره کې خبرې شوي دي چې تاسو په راتلونکي کې څه غواړئ، څنګه پلان لرئ، څنګه غواړئ چې مخکې لاړ شئ. که چیرته تاسو غواړئ چې لیسانس ته نوملیکنه وکړئ، که لیسانس هم چیرته په ترکیې کې سکالرشپ واخیستو بیا هلته کې څه پلان لرئ، نو دغه موضوعګانې ټولې ګرانو کتونکو دلته کې ذکر شوي دي. دغه یو څو پاراګراف
دي ګرانو کتونکو چې ګرانو کتونکو دا ستاسو یو ډیر ښه ایمیج جوړوي تر څو چې ګرانو کتونکو ستاسو لیوالتیا معلومه شي چې تاسو دغه سکالرشپ حتما غواړئ. دغه څو پاراګرافونه چې موږ تاسو ته لیکلي دي نو دا به داسې راکاپي کوي چې ګرانو کتونکو کله چې تاسو هغه فورمې یا فارم یې ډکوئ نو هلته کې تاسو د انټنټ برخه راځي، تاسو به دا پاراګرافونه له دې برخې نه داسې کاپي کوئ او هلته کې به پیسټ کوئ. نو ګرانو کتونکو دا جدا فارمټ کې سی وي ګم نه پی ډی ایف او هیڅ هم نه غواړي، ډایرکټ له دې نه کاپي کیږي او هلته کې فارم کې اچول کیږي. ګرانو کتونکو په دغه اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دغه 2 ورقې ځان لپاره جوړې کړئ. امید لرم ګرانو کتونکو چې له دې ویډیو نه به م څه زده کړي وي. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ښه وخت، الله پامان.